بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند او عزتمند ورونو، نن د 2023 کال د جنوري اوله نیټه. احساس ټول عمر د ولس په درد او غم پسې سرګردانه ګرځي. د خوږیاڼو ولسوالۍ ابکو کلي هغې کور ته راغلی یم چې څو شپې وړاندې دوی په ښایسته خوب ودو، خو د اور لمبو یې ټول کور په لمبو کې ورید کږه ویسوځم. هغه مال یا هغه مالداري غواګانې چې دوی په خپل ژوند ګزاره کوله، هغه د اور خوراک شو. د غریبۍ هغه جونګړه چې په ډېرو خوارۍ او تکلیفونو جوړه کړې وه، هغه د لمبو خوراک شو. اوس هغه عملاً حالت موږ او تاسو ګورو. دا یې د کور اوسنی حالت او انځور دی. فی الحال نجیب الله ورور په یو کور کې په یو خیمه کې د چا سره همسایه پروت دی. مالی لحاظ دومره ضعیف دی چې پردۍ ځمکه په دهقانۍ باندې کوي او د هغې به څه حاصلي، فقط د قوت لا یموت زندګي ده. غږ مې په تاسو دا دی عزتمند ورونو، تر څو به زما ستا مسلمان ورور په سختیو تکلیفونو کې وخت تېروي او ما او تا په آرام او عیش او عشرت کې زندګي کوو. په اوسني حالاتو کې که خپل دغه اضافي مصارف مونږ کنټرول کوو، د داسې یو مسلمان مرسته وکړو، نو انشاءالله د هغې حدیث مصداق به ګرځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په سختۍ کې د یو مسلمان سره مرسته وکړه، نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه، د قیامت د سختیو نه به الله وساتي. راځئ وروڼو د نجیب الله ورور دغه ورانه جونګړه آباده کړو. د دې د آبادۍ دپاره احساس خیریه بنسټ ستاسو له سترګې په لاره دی. که څوک تعمیراتي توکي را سره اخلي، که څوک نقدي مرسته کوي، هر قسمه مرسته چې کولی شي دغه جونګړه آبادول غواړي او د دغه ورور دغه اوسنۍ مایوسي ختمول غواړي. په شته کورونو کې دی بې کوره دی او په شته اولادونو کې دا ماښام په تیارو کې تېروي. الله العالمین دې وکړي چې تاسو زموږ غږ ته زر تر زره لبیک وایي او د دې ورور سره هر ورور چې هر څومره همکاري کولی شي، هغه احساس خیریه بنسټ ستاسو ته سترګې په لار دی. زه به عملاً انشاءالله د دې کور د آبادۍ چارې بیا تاسو ته ښایم، په دې شرط چې تاسو زموږ سره مالي همکاري وکړئ او د دې ورور دغې مشکل کې را سره ودرېږئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.